سلامونه بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو د جرمني په پښتو د فروشان د برخې لوستونه دي. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. یوه ډېره مهمه خبره هغه ده چې ډېری ورونه وایي درسونه ډېر اوږده دي، موږ نشو کولی دا درسونه تعقیب کوم. د دې لپاره هر بوګن زه 3 برخو باندې تقسیموم او ویشم. که چیرې تاسو غواړئ چې د دې لوستونو نه ډېره مثمره استفاده وکړئ، هغه د همدا اوس د همدغې برخې بوګن ته لاړ شئ، په خپل موبایلونو کې اپلیکیشن مو خلاص کړئ، د څلېرویشتم بوګن 3مه برخه یا بی شټوف بی ته لاړ شئ. کله چې تاسو دا ټوله ویډیو وکتله، همدغه پوښتنې په خپل موبایل کې په خپل اپلیکیشن یا په کمپیوټر کې چې ده تکرار کړئ، تاسو نتیجه وینئ چې څومره ده تاسو سره کومک کولی شي. که چیرې تاسو داسې ونه کوئ، هیڅکله هم تاسو فایده ترې نسئ لیدلی، یوازې په اورېدلو باندې هم نه کېږي، په لیدلو باندې هم نه کېږي، ځکه دا نه یو فلم ده او نه هم داستان ده چې تاسو په اورېدلو یا په لیدلو باندې یو څه ترې نه زده کوئ. دا باید تاسو کار وکړئ. دا ژباړه په پښتو باندې تاسو سره کومک کولی شي چې تاسو وکولی شئ دغه پوښتنه صحیح ځواب کړئ او د پوښتنې په هدف او د ځوابونو په اهدافو باندې پوه شئ او صحیح ځواب تاسو پیدا کړئ. نو ښه خبره دا ده چې دا اوس تاسو خپل اپلیکیشن خلاص کړئ، منتظر پاتې سئ. کله چې دغه 10 پوښتنې تاسو مکمله دلته وکتلې، همدغه 10 پوښتنې لاړ شئ دفتن په خپلو موبایلونو کې 1 وار 2 وار 3 وارې تکرار کړئ. به هیڅ ضرورت نه لري چې بیا ورته راسئ بار بار تکرار کړئ او پې باندې فکر وکوئ. پوښتنو ته ځو. لومړی پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. یو ویډیوي پوښتنه. راځو ویډیو وګورو. په ویډیو کې ګورو چې مونږ د ښار نه بیرون استو، د سرعت کوم هغه محدودیت چې د هغه هم له منځه ځي، یعنې دلته 100 کیلومتره په ساعت کې تاسو کولی شئ موټر وځغلوئ. شپېتو همداسې دا په جګېدو باندې ده، خو دلته یو معنی ټراکټور ده چې زه نشم کولی مخکې لاړ شم. که چېرته زه غواړم د موټر نه مخکې شم، ما نه دی خواته یا په چپ لاس باندې یو بل موټر هم را روان و، یعنی مخکې کېده د ټراکټور نه. Sie möchten überholen, wie verhalten Sie sich richtig? تاسو غواړئ د دې تراکتور نه مخکې شئ، څنګه سم چلند کوئ. Ich behalte die Geschwindigkeit bei. زه همدا سرعت چې دی همدا ساتمه، نه ځکه تراکتور ممکن 40 یا 30 کې روان وي. Ich beschleunige، زه سرعت ورکوم یا موټر تیزوم. موټر خو تیزولی هم نشي ځکه دلته رسیږي. Ich verzichte auf das Überholen. زه د تیریدلو نه تیریږم ځکه زه نشم کولی مخکې سمه. دا سرک اوس بند دی، یو بل موټر راځي تیریږي د اړخ نه مې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Womit müssen Sie auf diesem Parkplatz rechnen؟ د څه شي حساب مو باید دغه پارک پلڅ کې کړی وي. دلته ګورئ دا په اوټوبان کې یو پارک پلڅ ده چې تاسو دې پارک پلڅ سره ننوځئ. باران هم وریږي، سرک هم لوند ده. زو پوښتنو ته. mit Personen auf der Fahrbahn. کېدای شي خلک د سرک په سر باندې دلته وي، هو موټروانان وي یا هم پلي کسان څوک دي؟ هغه کسان دي چې همدې موټرونو نه کته سوي دي، کته پورته کېږي. mit ausparkenden Fahrzeugen، mit falschen parkenden LKWs، او یا هم هغه لوی موټر دلته چې ولاړ وي هغه په خپلو ځایونو کې نه وي ولاړ. هو دلته دا 3 واړه سم دي. درېیمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahn beachten؟ تاسو چی شته باید پام وکوئ کله چې تاسو اوټوبان ته یا هم موټروی هایوی ته ننوځئ. Auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn. په هغه سرک باندې چې زه غواړم اوټوبان سره ننوځم، اوټوبان ته ننوځم، په هغې سرک باندې زه باید دونه تیز لاړ شم چې د اړخ موټر نه زما سرعت زیات وي. Der Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Das Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. هغه موټر چې په اوټوبان کې روان وي هغه د باید ماته لاره راکړي زه اوټوبان ته ننوځم. نه، هغه په تا باندې حق لري. معنا ده چې ته باید لومړیتوب هغه ته ورکړې. Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt. هغوی په تا باندې لومړیتوب لري، خو ته کولی سې چې د هغې موټر نه تیز لاړ سې. چېرته که مشکل نه وي ته کولی سې اوټوبان ته ننوځې. څلورمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Welche Gefahr kann bei der Nutzung von Fahrassistenzsystem bestehen؟ کوم خطرونه کېدای شي ولري کله چې تاسو د موټروانۍ هغه کومکي سیستم کاروئ چې کله تاسو پارک کوئ تاسو سره کومک کوي، کله چې تاسو موټر ریورس به تاسو سره کومک کوي، او یا هم کله چې تاسو غواړئ یو شپور د بل شپور لپاره یا بل شپور ته واوړئ هغه سره چراغونه چې
په شیشو او آینو کې د تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل لاره پیدا کړئ او د یو ځای نه ووځئ. معنا ده چې هغه کوم خطرونه درلودلی سي. Der Fahrzeugführer kann falsche Erwartungen an die Systeme haben. کیدای سي دغه موټروان یا دغه موټر چلوونکی ناسم توقعات د دغه سیستم نه ولري، بیخي تکیه کیږي پې باندې. Der Fahrzeugführer kann die Eigenverantwortung vernachlässigen. کیدای سي دغه موټروان د خپل مسؤلیت نه یعنی نور خپل مسؤلیت ونه ګڼي او همیشه تکیه په همغه سیستم باندې وي، همغه سیستم وکاروي کوم چې د سره کومک کوي موټر پارک کړي. Der Fahrzeugführer kann zu wenig auf das Verkehrsgeschehen achten. همدا موټر چلوونکی کیدای سي چې بیخي پاملرنه خپله راکمه کړي. هو دلته دا درې واړه سم دي. پنځمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben. د کوم سرعت نه خواته که چیرې تاسو د مسؤلیت کمربند نه وي تړلی ډېر خطرناکه زخمی کیدلی سئ که چیرته موټر حرکت وکوي او تاسو کمربند نه وي تړلی. ab 30 ab 80 ab 50 ab 30 کله چې 30 نه موټر واوښته نو د دې سرعت زیاتیږي که خدای مکه د بل موټر سره ولګیږي او یا هم هر چیرته ولګیږي تاسو مسؤلیت کمربند نه وي تړلی نو ډېر خطرناکه سړی زخمی کیدای سي. شپږمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Was kann dazu führen dass Sie Warnsignale überhören؟ کوم هغه څیزونه دي چې د دې سبب ګرځي کله چې تاسو ته اخطار درکول کیږي یا د اخطار هغه غږونه وانورئ. Zu laute Auspuffgeräusche کله چې موټر څلنسر ډیر بد غږ ولري یا ډیر جګ غږ ولري. Benutzung von Kopfhörern کله چې تاسو ګوشکیګان لګولی وي په غوږونو کې. Zu lautes Radio او کله چې تاسو ډیر جګ موټر کې رادیو یا موزیک چالان کړی وي. غوږونه هم پټ وي، د موټر جګ غږ وي او رادیو یا موزیک مو ډېر جګ چالان کړی وي، تاسو د بیرون نه هیڅ کوم غږ نه اورئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اومه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Welche Kraftfahrzeuge dürfen in die so gekennzeichneten Umweltzone einfahren؟ کوم موټرونه کولی سي په داسې یو چاپیریال کې چې هغه د ساتنې دپاره وي یعنی دا چاپیریال ساتل کیږي نو دلته کولی سي هغه موټر ننوځي. Krafträder موټرسایکل یا داسې شیان هغه کولی سي دلته ننوځي. Kraftfahrzeuge mit einer grünen Feinstaubplakette. دغه Feinstaubplakette د کوم چې د موټرونو په ښیښه باندې لګول سوي کله چې موټر دغه سټیکر ولري پس د هغې نه کولی سي دغه ځایونو ته راننوځي. هو Kraftfahrzeuge die die Anforderungen an eine grüne Feinstaubplakette erfüllen auch wenn keine solche Plakette angebracht ist. کله هغه موټرونه چې نوي دي معنا دا ورکوي چې کولی سي دغه سټیکر ولري خو نه یې ده لګولی کولی سي دلته ننوځي. نه یوازې هغه موټرونه کولی سي دلته ننوځي چې دا سټیکر ولري او یا هم موټرسایکلونه چې هغوی خو سټیکر نه لګول کیږي پې باندې مګر هغوی کولی سي دلته ننوځي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wozu führt Power Sound im Auto؟ موږ ورته وفر وایو په افغانستان کې، څوک ورته ډیکونه وایي، هر شی چې وایي دا ډېر جګ غږ لري په موټرونو کې کله چې لګول کیږي او موزیک چالانوئ نو ډفاره یې بیخي زیات وي. یعنې کله چې تاسو په موټر کې دا شی ولرئ د څه سبب کیدلی سي. Zu Fahrfehlern durch Ablenkung کله چې دا په موټر کې وي د ډېر جګ غږ له سبب نه تاسو کیدای سي چې پاملرنه نوره موټر چلونې ته ونه کوئ او فکر مو بله خواته سي. Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere durch Lärm belästigt. کله چې سره له دې د موټر ښیښې جګې وي د دغې غږ له یا د ډفارې له امله نه کیدای سي نورو خلکو ته بیرون آزار او اذیت سبب سي. هو Signale der übrigens Verkehr insbesondere Martinshorn werden nicht gehört. هغه سیګنالونه چې تاسو اختري غږونه چې دي لکه د پولیسو د موټرو تاسو نسئ اورېدلی. او دلته دا درې واړه سم دي. نهمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Sie fahren ein reines Elektrofahrzeug in einem Wohngebiet. تاسو د یو ځانګړي برېښنایي موټر سره یو استوګنځای ته ننوځئ. Worauf sollten Sie sich aufgrund ihrer geringen Fahrgeräusche
انشټیلن کله چې تاسو همدا برېښنایي موټر چلوئ نو دا خو ډېر ټیټ غږ لري. د دغه ټیټ غږ له امله نه کله چې تاسو دې ځایونو ته ننوځئ نو چیش ته هم باید پام کړی وي. Fußgänger nehmen mich nicht oder verspätet war. څوک چې پلی ځي یا پلی تلونکي کسان پیاده تلونکي کسان هغه د دې موټر غږ په اسانۍ سره نه اوري او که اوري هم ډېر ناوخته یې اوري. هو nachfolgende Fahrzeuge fahren zu dicht auf. شاته موټر ما پسې ډېر نږدې راځي نه هغه خو تا ویني هغه به څنګه تا ته نږدې راځي. Vorausfahrende Radfahrer biegen nach links ab, ohne nach hinten zu schauen. او ما نه مخکې چې کوم بایسکل ده هغه کېدای شي پرته له دې نه چې شاته وګوري ما پسې کوم موټر ده ځکه هغه غږ نه اوري راسته یا چپ خواته تاوسي. هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. Lassen wir Puchtana der 3 Nummer Puchtana da. Was kann die Ursache für eine übermäßige Abnutzung der Reifen sein? کومې هغه کړنې دي یا کوم هغه علتونه کېدای شي چې د موټر ټایرونه بیخي زیات وخوړل سي. Falscher Reifenluftdruck, Schaden an der Federungen. دلته دا دواړه سم دي. که چیرته په موټر کې د ټایر کې هوا کمه وي او یا هم داسې هوا وي چې د هم د موټر او وزن برابر نه وي یا هم ستاسو د ویلونه خراب وي دا دواړه د دې په باعث کېدلی شي چې ټایرونه مو خراب سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا د دې برخې پوښتنې. اوس تاسو کولی شئ خپل موبایلونو ته لاړ شئ اپلیکیشنونه یا کاریالونه خلاص کړئ همدغه لس پوښتنې په خپلو موبایلونو کې تکرار کړئ پرته له دې نه چې تاسو بیرته راسئ دې ته وګورئ 2-3 وارې تکرار کړئ ویې ګورئ چې نتیجه څه لاسته راوړئ. تر بیا ښې چارې الله مو مل.